زمون په دیوبند کې یو عالم تیر شوی د شاه اسحاق رحمت الله علیه دا هغه چې بکله سبقونه پڑھاول طالب علمانو ته به سبقونه پڑھاول نو د دوره حدیث طالب علمانو کې یو طالب علمو هغه چې کوم دیرو کله به مولوی صاحب پسې چې دینو شیخ صاحب پسې کله به خبره اترې وکړي کله به سکول به ادب غونته نو دا هغه د وجه نه چې کله شاه اسحاق رحمت الله علیه ته دا هغه پته ولګی دا چیرې دې داسې کوي نو هغه دنه خپه شو د طالب علم نه کله چې د خپه شو نو وخت یې نو تاسو ته پته د علماء کرامو ته چې کله د دوره حدیث دا کالی او د اخیری ورځی شي نو بیا طالب علمان دا کوشش کوي چې یاره مانه د استاد چې دا خپه دی یا په سوجه باندې زما د په منځ کې څه مسله راغلی وه او یاره دغه مسله اسنه استاد په زړه کې نو بیا علماء کرام چې نو هر استاد لذي بیل او هغې ته چې دی نو یا دعوت ولو کې یا څوک خو چې دا زړه د هغه صفا شي یا دی وله لاړ شي یا اول ته معافي وغواړي بیا خپلې کمرې ته یا خپل ځای ته راوغواړي چې دعا راته وکړي چې بلکل زړه راته صفا شي او طالب علمانو هغه ته ووایي چې ته لاړ شه او د حضرت صاحب نه معافي وغواړه حضرت صاحب ناستو طالب علم راغی خوا کې ورسره کېناسته خو حضرت صاحب ته دا نه وی چې ما معاف کا بس هغه هم ناستې دی هم ناستې ده هغه انا کې دومره انانیت و چې هغه خپل استاد ته هم دا نه وی چې ما معاف کا نو یاد ساتئ د هغې سزا هغه ته څنګه میلاو شو تاسو ته پته ده بس هغه خو اخري ورځې وې دی فارغ شو د مدرسې نه لاړه چې کله د مدرسې نه لاړه نو لږ وخت پس چې کوم دی نو بیا دا غلام احمد قادیانی چې کوم دی ملعون د نبوت دعوه وکړه کله چې د نبوت دعوه وکړو دی د شاه اسحاق رحمت الله علیه د شاګرد ته خبر ورسېده نو دوی چې موږ ته استادانو وی چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دی دنه بعد بل نبی راتلو ولا نشته دا خو اخیری نبی دی دنه بل نبی بعد ناراضی نو دا کم د نبی خو راغی دا خو موږ ته استادانو چې دی دا خبره موږ ته غلطه کړې ده بس هغه ټیم چې دی نو هغې په غلام احمد قادیانی ملعون باندې ایمان راوړو مرتد شو او د دې دنیا بغیر د ایمان نه لاړه تا صرف په علماو پسې د هغه زړه کې ورسره کینه او بغض و د هغه زړه کې ورسره نفرت و د هغه کینې او بغض او د نفرت د وجې نه الله د هغه نه ایمان هم سلب کو ایمان هم ختم کو وایغسته دا زمونږ د علما چې څومره تیر شوي دي ګورې دا مونږ چې نن سبا نومونه اورو مونږ وایو زمړه خو یو غټ عالمو د بس کړي الله هغې له داسې فراست ورکړو دونه پوهه ورکړې وه که نه دومره پوهه چې داسې پوهه د سړي په وهم او ګمان کې نه راځي کله ناکله چې کتاب سړی ګوري او په هغې کې داسې د هغې چېرته څه ذکر راغلي د داسې څیزه نو د هغه سړي د ذهن چې کوم دی دا سم تو شي چې اوهو دا وګوره دا زمونږ د علما الله دې له دونه پوهه ورکړې وه اغیبا الله سره تعلق دومره مضبوط ساته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به دومره مینه اغي ساتله پزړه کې چې داسې مینه چې هغه به پټه مینه وچاته به پته نه لګېده خو دومره مینه به سره د هغې د وجې نه به الله دې له دومره څه ورکړه دومره څه به یې وله ورکړه چې د هغې وهم او ګمان چې کوم دی هغه به د دنیا عامو خلکو نه شو کولی